رمضان مبارکه میاشت برکتونو والا ده او نږدې ده را روانه ده. ګوره علما فرمایي د دې عمر مثال داسې دی لکه د شپې، او دا شپه به سحر کېږي په مرګ باندې. د دغې وجې نه علما فرمایي دا مرګ چې کوم دی دا انتها نه ده چې بس ستا زندګي وه او ختمه شوه او لارې مړ شوې او ښخ شوي. دا ستا اغاز دی، اغاز دا ابتدا ده. د دې نه خو اوس ایله شروع وشوه. د څه شي شروع وشوه؟ د څه شي اغاز وشو؟ د څه شي ابتدا ده؟ دا مرګ ستا د عمل چې څه دې کړي هغه به دلته اوس مونده کي، چې څه دې کرلي هغه به اوس دلته ریبې. کوم عمل چې دې کړی، څومره دې ځان ستړی کړی دی، هغه هر څه به په خپلو سترګو باندې دلته وګوري. لهذا مرګ سره که تا ښایسته اعمال کړي بس خوشحالۍ خوشحالۍ، ستا دپاره راحتونه راحتونه. دا قبر بیا نبي مهربان فرمایي دا د جنت د باغچونه یو باغچه ده، او د هغې نه پس چې څومره منازل دي ټولو کې کامیابي ده. لیکن چې کله تا په دې دنیا کې ښایسته زندګي تېره کړي او په دې دنیا کې دي الله تعالی راضي کړی، ښایسته عبادتونه دي کړي، او دغه شان رمضان راغلی وي او تا پکې ښایسته منځونه کړي، ښایسته توبې دې پکې ویستي، تلاوتونه دې پکې کړي، صدقات دې پکې ورکړي، د خپل وس مطابق پکې تا خپل ځان ښه ستړی کړي. ګوره حجونو ته بعضې وخت کې موږ نشو تللی، پیسې را سره نه وي، عمرې ته نشو تللی، پیسې را سره نه وي. نو روزه خو د الله تعالی نعمت دی، زما ستا کور ته راغلی ده او ډېر اوچت نعمت دی، لوی نعمت دی. د الله تعالی د رحمتونو دروازې پکې کولاویږي، د جنت دروازې پکې کولاویږي، شیطانان پکې تړلی کېږي، زما ستا نفس پکې ضعیفه کېږي. په کار ده چې موږ الله عبادت وکړو او په کار ده چې موږ الله تعالی سره جوړه وکړو. د بهلول واقع زه اکثره بیانومه، وایي هغه بهلول یو ځله په بازار کې ناست دی او کرښې راکاږي. چا یې تپوس وکړو بهلول څه دې شروع کړي دي؟ وایي د خالق او د مخلوق جوړه کومه، صلح کومه. وایي ښه څه دې وکړل که نه؟ وایي نه که نه. وایي خالق اوازونه کوي چې ای زما بنده راشه، ما ته رجوع وکړه، توبه وباسه، عبادت وکړه، ما به مونده کې زه به ته ګناهونه معاف کړم، حاجتونه د پوره کړم، دنیا او آخرت به دې ښایسته کړم. لیکن بنده د دنیا په محبت کې، بنده د زندګۍ په تماشه کې او د کورونو او د دکانونو او د روزګارونو او د کارخانو په سوچ او فکر کې په دغه کې زندګي تیریږي، په دې مال ګټلو کې، په هغې مصرفولو کې او د دنیا عیش او عشرت کې لګیا دی. وایي بله ورځ بیا بهلول پادري کې ناست و، کرښې راښکلي. وایي چا یې تپوس وکړه بیا چې بیا دې څه شروع کړي؟ وایي بیا قشان کومه، د خالق او د مخلوق جوړه کومه. وایي بیا څه دي؟ وایي اوس رب العالمین د خپل عادت مطابق هغه هر څه بند کړي دي، خپل کتابونه، کم کتابونه چې هغې کې عفو وه هغه الله تعالی ختم کړي دي. ځکه د دنیا ژوند چې دی ختم شو، جب تک سانس اس وقت تک چانس. تا دپاره چانس تا چې کله سانس وي، چې سا لاړه او سانس لاړه پس چانس لاړه. اوس دا بنده چغې وهي، بنده سوري وهي، بنده یو بد حال شروع کړی په قبر کې. او حدیث کې راځي وایي که زه نه یېرېدم چې تاسو به مړي ښخول پرېږدئ، ما به د الله نه سوال کړی و چې دا د مړو د اوازونه او د جرا د فریادونه او د هغه غواګانې چې کومې په دې قبر کې جوړې کړي دي چې دا تاسو ته واورئ. خو لیکن الله تعالی انس او جن ته نه اورئ. الله دې موږ د قبر د سختو نه وساتي. دا خبرې په خولې اسانه دي، حقیقت کې دا ډېرې ګرانې دي. دا قبر به د دې ځای نه موږ جنت جوړو، دا قبر به موږ د دې ځای نه د خوشحالو جوړو. او رمضان دی، عبادتونه وکړئ. او چې څومره ایام پاتې دي الله نه دا سوال وکړه چې الله رمضان راوله او د صحیح عبادت توفیق راکړه، د صحیح توبې توفیق راکړه چې موږ خپل عمل نامې محو کړو او الله تعالی سره په دې کې جوړه وکړو او الله تعالی سره په دې کې صلح وکړو. نن زما ستا یو اوښکه هم قیمتي ده، لیکن که سبا مړ شي او ته ډېر وجاړې او حدیث کې راځي که ستا د اوښکو نه سمندر روانې شي بیا تا ته هېڅ فایده نه میلاویږي. نن که دې لږه صدقه ورکړه الله به تا ته فایده درکړي. په ژوند باندې د خپل مال نه صدقې ورکړئ. که سبا مړ شوي او بیا د مرګ نه پسه رب العالمین فرمایي ملء الارض ذهبا، دا ځمکه ډکه کړي د سرو زرو نه، بیا الله ته پیش کړي، ستا نه بیا د فدیه کې نشي اخیستی، دا ستا نه بیا قبلیږي نه. په دې باندې ستا یوه ګناه نه معاف کېږي، په دې باندې ستا یوه نیکي نه سیوا کېږي، په دې باندې مجرم د جرم نه خلاصېږي. نن په خپل ژوند د خپل مال نه صدقات ورکړه. بچو ته مه په تمه کېږه، صدقات جاریه شروع کا، جماعتونه جوړ کا، مدارس برابر کا، د مدارس د علماو مدرسینو تنخواګانې د خپل جیب نه ورکا، حلقې جوړې کا. دقه دې ګټه ده. ورنه
یو ځل به ځې او خامخا به ځې او ښه یقیني به ځې بیا به درسره اسم نه او الله تعالی مکه که خالي لاړې نو ډېر برباد به شي او ستا بربادي به مرګ سره شروع شي څومره د نقصان خبره ده نن زما خبره ومنه او منت درته کومه الله راضي کا الله ته ځان نږدې کا خپل تېر شوي زندګۍ باندې سوچ وکړه خپله لاره بدله کا الله ته ځان نږدې کا خپل تعلق علماو سره دین سره دیندارۍ سره قایم کا غفلت پرېږده بس الله ته توجه وکړه او الله ته متوجه شه او دا رمضان یو انقلابي رمضان د ځان دپاره جوړ کا یو داسې رمضان جوړ کا چې ستا په زندګۍ کې تبدیلي راشي ستا د زندګۍ ټول تیری ختم شي او رڼا جوړه شي ستا قبر دپاره کار وکړه او د آخرت دپاره کار وکړه او د رب العالمین د رضا دپاره